خو چې لکه کوټه پاکئ نو مېلمه مې راشي نو زما قدر عزت به ښه شي چېرې داسې بچي وله په دې ورکړي چې د کاکا کوټې ته وګوره څومره ښایسته ده کوټه وله چونه نه کړي ښځې داسې نه دی هم لکه د مرچکې د پردي موږي نه څاروی ریلګي خوله دې ګورې وامه ګورې د شیطانه خو د ارامېدو خبرې چې دې ښځې ته تکې اورې ښځې پلاره موږ نه څه خبرې کولې ته پکې رالې ښځې وکړه چې راغلې خو ښځې هسې خو راته یو ځل ووایي I love you پلاره دا I love you خدای دې ما نه سوځئ دا تاسو سپک یو د سپک لفظونه زما په مخ کې کوئ زه په I love you په پرابلي باندې نه پوهېږم دنه به څه وسوځي دا خو هسې مو سوځېدلی دی ښځې هغه پیکوړه د عظیم خان ګله پیکوړه والا هسې پیکوړه ترې جوړه شوې ده کمزوری شوی دی زه خو ویمه په دې خري عمر کې په غم واړو وکوله یو جینۍ مړې ته ورشه والله که بله څوک خرم ورکړي جینۍ عثمان مې داسې بچی دی که نه زه چې خدای دې ولې زندګي ورکړي وګوره ستا نه وګوره لکه د غویانو یو سټل تا ته ما نه ویل چې د نیت کې دا داسې سړی و که نه دا به چې ورکوټی نو ما پسې به ګرځېدی ویل دا ماله چڼې او ماله مې دا داسې ښه سړی و او نیکعمله سړی لوټه مې چې راوشي نو راته د دښمن کو ما خبره مې دا کوله که نه خبره مې دا کوله ما ګاونډی د ما لیدلي وغواړو څنګه خوښه ده یاره والله زموږ هم خوښه ده زه چې بابا ستا څنګه خوښه ده زما نه د پوښتنه په دې ښه کار کې مه کوئ نیک کار باندې تعدي کوئ خو هغه یو شرط مې وي که نه هغه وي چې دا خاوند به مونږ کره اوسېږي کوم ځای کې هلته به اوسېږي دلته نه هلته به وي نو زه څه کومه دلته والته خو یو شان د کورونه دي هلته به ګوره بابا ژوند دې رول دی یا هلته یا دلته غلی شه خوله دې باته شه ولې هلته ښځه وله نه راولي او زموږ نه پسې پلار بوځي نو بی چې ښځه وي چې ما سره بل ژوند تېروي او ما سره به کوم بیا هم څه یې باره شروع کړي دي راځه بس دا خبره چې تو وایې بابا څنګه ستا خو ځان دې په خپله سپک کړی ده ګوره پلاره ته لنګې ته ناست یې وغم ملکه دې په خیر دی مړه کښېنه کټ دی ولې ګناهګاره یې الله ته د ګناهګارو نه یېرېږي یاره ډېر عقلمند دا ډېر هوښیار دی او بالښې واخیستو ته هم داسې کوم دا دونه هوښیار دی ما ته غوږ کېږدم بیا هم د چا په سر باندې غیبت شروع دا دې پلار له ښځه کوو چېرته جینۍ دي ورندار دي لیدلي ده وایي دا جینۍ وله کوو ویم دا وروره دا خوله دې نه ده دا چې ویم په دې خښته باندې ووم که نه چې یو سړی رښتیا وایي نو ته په دې شپې موس مې مو کړ هغه رښتیا وایي ته ورته غوږ کښېنه څه وایي رښتیا وایي پلاره داسې د نیمجان باچا لور ده چې بس ګلونه دوړئ علاقه خو بس نو ستا تا داسې سره کې شهزاده دی ښه بس دی چې را ما ښځه کړې چې دوست پې مولم پې راوستم تا راته ختولي ما ته غوږ شئ ګوره دې ورندار دی ولا کتلې ده او ستا د پلار سره جوړېږي پوخ عمر ښځه ده وایي سرکاري تنخواه مالي زما ښځه وایي و دومره خدمت نه مې کوي مرچکې ګوره بیا چې ټول کور کې ناست یې که نه نو هغې چې دی که نه 1,60,000 تنخوا یې ده د دوی پکې خپل کمیشن دی پلاره او سبا به درته ډنګ نیولي ده د کور نه به دې موبایل هلکه د جینۍ په دې مخ مه لګه مړ هغه دی کښېنه یا او خدمت دا موږ د څه دپاره دا به څه کوي او په 2 قدمه او کرانغلی خلق یاری پس ملکونه او لټوینا او سرات تورا او تور وای زب جانان ته پغرمو ولاړو ما او کوستار زاوی پیسې میرا کا میاشتې وشوي پسړه میچو مینا او زما پیسې وی خوستا په جیب کې دغستا زما بشینا قرضه دی اسی خیر دی ټیک ټاک وایه که نه ولې دی هغه ځینه رالم عمل دې سړي سره میلاو شمه مهرباني اوس که په ناسته اوس که دا راته ووایه چې زما د کټۍ هغه پیسې ګوره پتې ونه لګي اوبه وڅښه پرېږدې مې ورته اوبه وڅښه په کار دې پې وشو خو نه بس خو دا راته ووایه ګوره نه دی کې پښتو شته نه در کې حیا شته نه در کې عزت شته او نه در کې غیرت شته ګوره نو پیسې نشته نو شرمول څه لګي خو قرضدار یې چا وجلې خو نه دی هغه چا وجلې نه دی خو نو ما نوم زلزي کو نه خالد تاوالي زه یې وجنم دغه مغه پرېږدمه لکه زموږ ورورولي ده ما
2,000 روپۍ دې پاتې دي په دې مې وجنې لکه 2,000 روپۍ نه دي کنه ته غلطېږي کنه باچا ډېرې پیسې پاتې دي ما 1500 پې دباره که نورې ور یو کار بل دی کنه اوس یو سړي یو شی ته ورکې مطلب اوس کور ته څه ویسي کنه اوس لږ زه پیسې راوړم تا ما ته خبرې وکړې خو دې سي نه پانه سي صحیح ده وګوره واده چې کې مې نه پته نه لګي ګوره صحیح ده زه به ناست یم ښه زه به ناست یم ګوره په ایمان کو لاړ شم زه به ناست یم زه دا پیسې ډېر کار کوم ته دا به دا چې راځي دا به 2 ګنټې کم از کم دي خو کور مې نږدې دی وربش بیخه به څه ډوډۍ موډۍ خو به وخورو که نه څه پکې مړه انسان دی په ایمان الله دې رحم وکړي ګرانې ده زمونږ ځان نه غریبي ده کېنه مړه تا د ځان خدمت ونه کړو ته خو پردی تور سرې راخېږي دا چې سبا دی په کټ باندې پرېوځي که نه او خدای مه که پلاره ګورې خدای مه که پالج ووایي نو دا به بیا څوک څه پاکوي را څه پاکوي ستا خبره وره الله کې هغه ماته ویلو عاجلې که نه وي ما سره نوکري ده 5,500 روپۍ به ورځ ورکوي دا به چا له ورکوي څوک چې نوکري کوي و ډېره تکړه جنۍ ده ما بل صفت یې راته چا کړی دی مخکې وایه ښه نو هغه وایي که نه چې څوک ما سره په کور کې وخت رول غواړي وي زه مور او پلار یوازې نشم پرېښودی وي زه به داسې سړی کوم چې ما سره په کور کې ناست چې دا پلار ورته ور واده کړي داسې خبره ونه کړي پلاره واده شه مړه ته موږ د کومې کاپرې کونډۍ خو لاړ شه که نه بچیا او ته کوم خوا روانې ته زور دی خلولې زما 10 کارونه دي زه ستا په شان خو نه د جازونو پارې ستا په شان نیم وروره چې د کور نه نشم وتی په کوټه کې د بېغیرته د لاسه ناستی پردۍ زنانه دې راوستې ما خو ښه په جنج کې راوستې دا بېغیرته څه کوزې مړه ته دې ښځې ته وګوره د سړو په مخ کې چې ښځه ښځې که نه دا سر پاتې ښځه دا په هغې عزت کې ما راواده کړې ده ما پسې جنج بوتلی و ما په پولو پټو باندې نه ده راوستې زه مه راوستې باندې په هغې عزت کې خو هغې رور مې راغلو په خیر راغلې روره څنګه یې ګورې ښایي راځه کښېنه صاحب د څه مرچکي ماما سړی نه شي دا خولې د سمه خوا ده وښه ماما به هغه نیکۍ ماما به هغه ماما ورته نوې بوډا ورته وایه ورته اختر ډوپلیکټ لګولي دا سپینو دا خو اوس د ماشومانو سپینېږي دا ګورې نه ټول خلک وسمې لګوي هلکه غلی کېنه مېلمه سړی زموږ په کور کې دې ځان دغه ساس کړی زموږ مشري تا اخېستی نه چور او بسکټ څوک راوړی بیا بسکټان یې پې نه خورم دا د ورځې اته پیرې راځي بسکټان پې وخوره بسکټان نه زه به دونه ډېر بسکټ وړم چې څه درته ووایم بسکټان زدو راځه کښېنه کښېنه راشه لږه خواشه هغه باشه که ناست دی میر دې بلدي چې وامه ګورې بابا کېنه دا ته څه کې دا خو تا اصغر بابا دی زاړه اډوکي دي اوس په سبات کې اصغر هغه څه ته پېژني سپیر پارټي بیا په نوښاره په کارخانو هغه کې خو د قربانۍ غصابې دي بس سترګې دغه شوي دي پارچ اغوځي مرچکي خانه دا اوسمانی نه دی خانه خیرمانو اوسمانی نه دی دا خان ورسره نه ویم دی په بد عادت کړه چې راتللی نه کورکوړی وه په خوله کې ژبه هم نه وه او دا هغې د لاس ورانه ده نه هغه خو بس ځان موږ ته نیغ نیغ کې یو ورځ د ګزار ور نه کوم ته په ما ډېر خوشحالېږي خوشحالېږم به نه غور کارونه دې ګډوډ دي کور دې په مخه راغلی ولې ما کور بس په مخه راغلی کم یو کار زما ګډوډ دی مرچکي خانه بچیا دا رورې چې راشي که نه دی نور هم داسې د مامه کي او دا لکه اوچته ګرځي لکه د هغه په شانو د دې کور نه به دې ورکه کم د دې رور څخه به دې ولېږم الله نو دا کور یې ما پسې لیکلی دی الله دې بشین اسمان جنت ته بوځه خټو کې را پرېږدم اوس پیسې مې سسته کړي چې دوکان ته وڅم چې چای له سره وړم پیسې شرمېږي په سپینه ګیره ته مانه پیسې غواړي بچیا وچې مې څکلې د کړه وایي مه کوه مور لاغلی دی وچې مې څکلې کره راغلي خیرمانانو کره راغلي چنګړیانو کره راغلي شمرانو دې په بچیا خوړلې دي وایي بوش کېږي را باندې کښې دم نه ما دغه د سار تېز کړی مېدم سوځي ورسوار د څوک نارې وایي هلکه بيو باسه ماته سترګې دې پټې مړه نارې وایي د څوک څوک دي بیا اوس زه څه پېژنم ستا د ښځې خو ته د محمد دې اوس په بیا وایي ریړه راڅه ډکه کړه یا په بختور ریړه نه د ښځې دې څوک خپلوان راغلي ته ورشه د ښځې په ستا ګورې هسې د خولې دې سمه خبره خپلوان دي ویما قرضدار یې وي قرضدار یې وي سمه خبره کوې مېلمانه دي قرضدار یې وي ته په دې پردي کور کې کار مه ساته ولې دې کور د خور کور دی د خور کور یې دی نو نو څو د نیا مېړه دې راته ځان نه جوړی کېنه
او دا کار څه ده چې راځي په مخه باندې ولې باندې راځي لاړ د غرم نه خور دی کور کې دا دغه عمره نه ده دغه عمره ده راځه او تک سلام علیکم د پخواني پښتانه به دې سیو لکه دا چې دی د پخواني پیدا نن سبا مورنینګ زما نه نه ته مونږ د لاړ شه زه د سره یو خبره کوم کیچاوي کینه مالا ته ما ته دا ووایه چې ته په کومه ورځ د کور وتې خاوند دې راغی 4 میاشتې وشوې او هغه چې د کور وتې دی د اوسه پورې پته نه لګي ته چېرته تلې خسېږه مو لالا ما مرچکي لبو د مرچکي مې یاد شوی دی زه به اوس د مرچکي سره ګورم د یوې خبرې حساب کتاب ورسره کومه